अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा न व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदअून। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। ज़े बहरे लुत्फ़ी ओ अबरे बहारे कुनत खारूस मन रा अबदारी। ज़े काने जूदे ओ बादे खजाने कुनत परशे ज़मीन दा दुरपेशाने। दुरूद शरीफ हुआ है। बुजुर्गवार किराम, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाई दी इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक अगकसान चिद्वी उवाई च रब्बुनल्लाह च परवरदिगार ज़मंगा अल्लाह दे औ सुम्मा इस्तक़ामू और ब्या पदे रब्बुनल्लाह बांदे इस्तिक़ामत हो। यानी ददे रब्बुनल्लाह प मुक़्तज़ा बांदे रातगो
او په دې باندې کلک ودرېدو چې ربنا الله دی. دې زمانه کې ډېر داسې کسان شته چې په ربنا الله باندې کلک ولاړ دي. الله فرمایي چې د دوی دپاره تتنزل علیهم الملائکة، د اسمان نه به ځمکې ته راځي دوی ته فرشتې. دا فرشتې د نیکانو ته نو هغه دا دی چې نازلېږي به په دوی باندې فرشتې. یو په وخت وفات کې چې کله وفات کېږي نو د وفات په ټیم کې به په دوی فرشتې نازلېږي. او دویم په قبر کې او دریم چې د قبر نه راپاسي دا درې ځایونه سم ځایونه دي. یو په وخت مرګ کې، یو په قبر کې، او یو چې د قبر نه پاسي فرشتې به ورته یو درې خبرې کوي. دې له کار پکار دی، دې له کار پکار دی. دا فرشتې به ورته وایي الله تخافو، د آینده ژوند نه مه یریږه. الله تخافو د آینده ژوند نه چې ونه یریږي. یوه ولا تحزنوا په تېر شوي د دنیا ژوند چې خفه نه شي. سمې خوش خبرې دي. تا نه بچي پاتې شو، ښځه پاتې شوه، اولاد پاتې شو، د هغوی کفیل الله دی. ته په ارام کښېنه، د هغوی کفیل الله دی. د هغوی ذمېوار چې دی د الله دی. دریم خوش خبری په دې درو وختو کې زلکتن په ټیم کې به دی ووري، خو دی به دغه ټیم کې نه په خولې خبره کولی شي نه لیکل کولی شي چې زما دا معامله شوه. او یو دوی خلک ما چې د جان بخاري مبارک ویلی دی، مولانا عبدالرؤف دا غلور زمونږ خور ده، اوس هم ژوندی ده. هغې ما ته بیان وکړو چې وفات کېده، نو ما ته ووایي چې زه خدای کامیاب کړم، تاسو سره د الله ښېګړه وکړي. چې زه خدای کامیاب کړم. نو د دوی خلکو خبرې جدا دي.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خوش خبری قبول کدا اگے جنت چتا سریا اللہ وعدہ کولا. جنت خوشحالو زیدی جی پر جنت کے یہ خفگان نشتا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. دے جنت کے بقتات اغشے ملابی گی چستا و تخواہش کی گی پخلی نواری ستا و تخواہش کی گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. او اغشے بمتا تا ملابی گی چتے پا جب غواری یو تستا اشتہا کی گی او بلدادا چپا جب غواری دوار بتا تا ملابی گی. دقا دنیا چدا تا دی دنیا کے پیدا شوی دے باندې ډیر اعتماد مکاو. د دنیا په دې جون ډیر اعتماد مکاو. دا چند روز د بهار دی خزان په پسې را روان دی. دې باندې ډیر خوشحالي مکاو. هغه لوی جون لپاره چه قبر جن دی دا خیرت دی دا قبر جن دم لوی معاملہ دا. او بل دا خیرت جن دی چه بس غیر متناہی جن دی غیر محدود جن دی. ادق دنیا کے تلک پی کو رکا یو اخیار ولید خدے ہوئی إذ الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعدادها تلك زروع قد دنا حصادها. لوی ولید خدای شاعر وی اذ الرجال ولدت اولادها چې د نارینا د الواد پیدا شو نوسی وبلیت من کبر اجسادها او زور شو د مشره د جنا بدن د وجعلت اسقامها تعدادها او کله یو مرض کله بل مرض دا مرضونه پی راځي. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. نو دا شکار دی چې دا وجعلت اسقامها تعدادها تلك زروع قد دنا حصادها. دا فصل دی پوخ شوی دی لو کول غواړي. اوس به ملک الموت راشي تا به لو کی او دا قیمتي جون تعالی الله درکړي دی په دې کې ډېر غور او فکر وکړه خراب دل نشي.
نیکان بزرگان تیر شوي دي. احمد سید احمد رفاعي د مدینه منورې نه په لرې ځای کې او سلام به رسول الله ته دې ځای نه ملېږي درود بم پې وایي. رسول الله مبارک فرمایلی دي چې ته څومره درود وایې نو هغه وایه خو د جمعې په ورځ باندې به په ما باندې درود زیات وایي. الله ډېر بابا مبارک هغه به د جمعې په ورځ ټول دلایل الخیرات د دې حدیث د وجې نه ختموه، مکمل دلایل الخیرات. دلایل الخیرات ډېر زبردست درود دی پر رسول الله. دا دلایل الخیرات چې چا جوړ کړي موږ ټول په یاد یاد کړي. دا زه پېشمني باندې زما ډېرې وظیفې دي ټولې د یاد دي. ترجمې یم دونه ګرانې دي چې هغه کې نو زه کله ځان سره ترجمه هم وکړم چې یاره ترجمه په خپله وکړم چې د دې دا ترجمه د ځان ته وورو نو بیا دې یو ځای کې دفن صاحب د دلایل الخیرات د ده خواته اوبه راغلې وي یو څوک ولی د خدای په خوب کې ولیدو هغه ولیدم وایي زما دې خواته اوبه راغلي دي ما د دې ځای نه نقل کړی. خلافو داسې خبرې ته ډېر خوشحالېږي. هغه اعلان وکړو باچا یې وخت وي بلکل صحیح ده بس نقل به یې کړو چې هغه ویلي دي. او 1500 کاله په قبر کې شوي دي. 1500 او قبر یې وکنه او ګیر چاپېره د مخلوق خدا راغلی دی چې څومره قبر کنولی شي نو خوشبويي لګي. د ځانه سم انسان جوړ کا دلته لکه همدا کار مه کوه دغه هلکه چې دا کارونه کوي دې مار ورته چغې ویم قهرهم وتقوما خو هغوی زما بس رستموي داسې به نه کوې داسې به نه کوې داسې به نه کوې داسې به نه کوې داسې کتاب به یادې داسې به یادې خو هغوی زما ټولې خبرې داسې په ګل بدلې نو بس الله ته کامیاب کړي او کامیاب به شي او کامیاب به شو ډېر. علم اوس داسې ټوکې نه دي شته چې په پیغمبر پسې دویمه مرتبه لګي نو دا خو د دې وجې قسم دې پرون وکړم په دې کې حسن او حسین صاحب مبارک مې ولیده شنې جامې یې اغوستې دي هلکان دي او روان دي شنې جامې قسم په خدای اغوستې وي. حسن صاحب مبارک صحابي حسین صاحب مبارک صحابي چې راپاسې اوی ما وی چې زه ورته شنې جامې د جنت یې اغوستې دي د فاطمې بیبي الواد د رسول الله نوسي او ما ستاسو خدمت کوو عرض کوو چې ګوره ته ځان نه سم برابر سړی جوړ کا ته بیا ګوره سید احمد رفاعي د رسول الله په الواد کې
دبس ما به السلام مددي جنم ليجي رسول الله ترسي التجب غير جابر مدينة منورة كيو غرزي ورزو بني سلام مكي دام مسألة دا أرزي نبى سلام كي سيد أحمد رفاعي رسول الله مبارك تبع سلام را لګ بس خدای موقع په خکړه دې زمانہ کې تل سخګران شو په لکو روپے ورکړ په لکو روپے ولګي نو د رسول الله دیدار وو خو خلق په پروا نه لګي لګي خلق یو عالم واغه ول خپل کور خرڅ کړی د رسول الله د لیدو لپاره کور پرې خرڅ چراته نو داغه په ځای بیا د کور خدای ورکړ د غیرت کو په خدای پر رسول غیرت کو په خدای پر رسول رسول الله ته ودرې د هغه وخت چې قبر مبارک خارید جنگلت تونو دا په زمانه منګه چې اول حج کې تلی وکړنه ناری نو زنانه یو زید رسول الله زیارت کوس ناری نه جدا شي وی زنانه جدا شي اول حج کې سنچیرتي هغه شدي نو بس من دا شکتل ما سره عالم من درود شریف وی یو زنانه رااله او د رسول الله مبارک جنگلی یونی ویلی چغی وبالی خلقو وی سبیا دبدا دلتا خو لا ترفعوا اصواتکم آواز ورنه پورته کوي دی آواز چغی وبالی چې پولیسو کتې دل را پریوتا و پاچی ویلوا رسول الله یې سر ورک پاول لیدو یې سر جناب رسول الله ته چې دې زنانه بس بیا خبر نشي چې څه چلو شو هغه وفات پولیس والا فورن کټرور هغه کې واچو بیا یې اقربا دغه چې وغه طلبو دې راغی رسول الله ته قشه قبر ته ودرېد یا رسول الله كنت روحي أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي ما بقبل روح رسول الله روليك داز مكستا دا قبر بيحقلولا غزمان عيبو وهذه نوبة الأشباح قد حضرت دې ټیم کې الله مال توفیق راکو ستا قبر ته خپل رالم فعمل يدك لتحظى بها شفتي رسول الله سرو ما ساچ زما دا شونډې په مبارک شي لاس مبارک وروت دا چې خلک تیر شوي راځه لا سروته د علماء لیکلي دي چې د نور نه د هغې روشنۍ زیاته وه رسول الله لاس دی دی راغی او خولې پې کېښوده او بس بیا بېهوشه پرېوته په شواروزونو بېهوشه پروت ما ستاسو خدمت کې عرض کوم دا آیاتونه ما شروع کړو په دې کې که خیري تا ته درې خوشخبر بیانې دي خو ته ځان کمال ته ورسوه وآخر دعوانا